د نن سه شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د عدلیې وزارت وایي کندوز ولایت کې 2000 جریبه اماراتي ځمکه تثبیت شوه. د سوالګرو راټولولو کمیټې له لوري د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه 19824 سوالګر راټول شوي دي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي په خوست ولایت کې د 50 میلیون افغانۍ په لګښت د اوو پروژو بنسټ ډبره کېښودل شوه. کابل ښاروالۍ لخوا په 15 ناحیه کې د ودانیو د مرکز ګرمۍ له سیستم څخه څارنه ترسره شوه. د سټنډر ملي ادارې لخوا په هلمند ولایت کې د تیلو 180 ذخیرې او 80 پمپ سټیشنونو څخه څارنه وشوه او له دغې مجموعې څخه 50 پمپ سټیشنونه او 18 ذخیرې مهرلاک شول. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د ډي آر سی موسسې په مالی ملاتړ کونړ ولایت کې 80 زلزله ځپلو ته نغدي مرستې وویشل شوې. د کابل والی شیخ محمد قاسم خالد د استیناف محکمې له رئیس مولوي عبدالغفار او مل پلاوي سره لیدنه ترسره کړه. افغانستان برېښنا شرکت وایي د سره صریب نړیوالې کمیټې لخوا د 100 کیلو ولټ امپیر په ظرفیت 2 پایې ترانسفرمرونه د بادغیس برېښنا له ریاست سره مرسته وشوه. د ساتنې او ځانګړو عملیاتو تنفیذي قطعه وایي د رهبرۍ په هڅو کوښښونو سره یو باب مسجد په معیاري او اساسي شکل جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. میدان وردګ ولایت کې د محکمې په حکم یو مجرم ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د کابل ښاروالۍ لخوا د احمدشاه بابا مینې په 2مه څلور لاره کې د ښاري نظم عملیاتي پلان تطبیق شو.